د رئیس الوزرا مالی او اداري مرستیال او د راستنیدونکو کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون مشر مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د اطلاعات او کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخوا د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر مولوي نجیب الله حقانی د کلو پراختیا وزیر مولا محمد یونس اخونزاده د کور او خار جوړولو وزیر مولوي حمید الله نعمانی د مالی زراعت کار او ټولنیزو صحت عامه حج او اوقاف وزارتونو معینانو د رئیس الوزرا د دفتر رئیس ننګرهار والی حاجی مولا محمد نعیم اخون او د کابینې غړو تورخم کې له پاکستانه په جبري ډول اخراجیدونکو هیوادوالو او عمري کم څخه لیدنه وکړه. مولوي عبدالسلام حنفي راستنیدونکو هیوادوالو ته د لومړنیو خدماتو سربیره د کورونو د ځمکې د ورکړې خبره هم وکړه. هدف از آمدن ما هم در اینجایی است که وضعیت مهاجرین از نزدیک ببینیم و انشالله هر نوع سهولتی که ضرورت است برای وطندارای خود تهیه بکنیم. انشالله همه آمادگی گرفته شده است در اینجا، از خیمه و انتقال و ترانسپورت و خوراک و همه در نظر گرفته شده است. نوموړي له پاکستانه وغوښتل چې افغان مهاجرینو سره له زور زیاتی کار وانخلي ځکه دغه ډول کړنې د اسلامي او نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. هیڅوک باید دا شو لاندې ونه کړي. دا زموږ ګاونډیان هم په بین المللي اصولو له مخې، اسلامي اصولو له مخې او ګاونډیتوب له مخې دوی مکلف دي باید مهاجرینو ته ضرر ونه رسوي. د دوی سامان دي، وسایل دي، د دوی هلته پاتې کېدو دي، ټول باید وساتل شي. له پاکستانه په جبري ډول اخراج شوي هیوادوال صفت الله او ذبیح الله وای پاکستانی لوري ورسره ډیر زیاته کړي. ټول مالونه او د کور سامانونه ورڅخه ایثار کړي. خو دلته د اسلامي اماراتو الحمدلله ډیر خسته تیاره او تنیولې او هر څنګه کومکونه کېږي را روان دي پوه شو او دا تورخم باندې دا کټې دي راوړي. لکونو روپۍ خپل ځای کوه د پردي وطن غوړه دا خدمت دلته وکړي. په تاسو نه خپل وطن آبادېږي. دیش لکه عوام هلته چې د ورځې 1 روپۍ ټکس حساب کې 10 لکه روپۍ شوې. هر نفر چې غریب نه غریب سره دغه د 0 روپۍ نه زیات ټکس ورکوي په هغه وطن کې. خپل وطن ته چې 10 روپۍ ټکس ورکوي دا وطن په تاسو جوړېږي. د اطلاعات او کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخوا وویل راغلي پلاوي عمري کم کې د ټولو اړتیاو پوره کولو خبره وکړه او زیاته یې کړه چې د کمیټو په تشکیلاتو کې 2 چنده زیاتوالی راغی. او دا هغه څوک چې دلته راځي د دغه امکاناتو په سرپورو سره او د هغې په استعمالولو سره به موږ ټول پرکو چې دوی سره کوو چې دوی ښه په ارام ژوند دپاره خپل وطن ته په عزت باندې راستانه سي. دغه راستنیدونکو هیوادوالو ته په تورخم عمري کم کې د 12 بېلابېلو کمیټو له لوري خدمات وړاندې کیږي. خانګل مرخیل، ملي رادیو ټلویزیون، ننګرهار، تورخم عمري کم.